کم سړی چې لمونځ نه کوي دا باید دا دی چې دا د مسلمانانو په هدیره کې نشي دفن. څونه غټ جرم دی تی پر دا خبره غور وکړي چې یو سړی لمونځ نه کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکي چې دا په کار دی د مسلمانانو په هدیره کې نشي دفن. د یوه بې لمانځه نحوست پر 40 کورو باندې پرېوځي. نو موږ په کار دی د لمونځو والا ځانونه جوړ کړو. لمونځ چې سړی کوي خشوع وایي ودې ته ته به دا تصور وایې چې زه و رب ته ګور، او که دا درجه تا ته نه یې حاصله نو بیا به دا تصور وایې چې زه د رب په حضور کې ولاړ یم، رب ما ویني. چې سړی په خپل مانځه کې خشوع پیدا کوي نو دی د دا تصور وایي چې زما پر راسته طرف جنت دی او پر چپه طرف مې دوزخ دی، او مخامخ زه و بیت الله ته ولاړ یم، د بیت الله تصور دی وایي، او وشاته زما ملک الموت ولاړ، او دا تصور دی وایي چې دا زما اخرنی لمونځ دی. وراسته طرف ته د جنت تصور چې زما وراسته طرف ته جنت دی، او چپه طرف ته مې دوزخ دی، او زه د بیت الله شریف ته ولاړ یم، او وشاته ملک الموت راته ولاړ، او کېدلی شي دا زما اخرنی لمونځ وي چې په دا کیفیت سره موږ لمونځ کوو په لمانځه کې خشوع پیدا کېږي. او دغه لمونځ چې خضوع هم یې ستا جسم و الله پاک ته متوجي او ستا زړه هم و الله پاک ته متوجي، نو الله پاک فرمایي قد افلح المؤمنون، دې خلکو فلاح حاصله که. فلاح وایي د دنیا او د آخرت و خوشحالۍ ته چې ستا به د دنیا خوشحالي هم په برخه یي، او د مرګه بعد چې کومه زندګي ده هغه به هم خوشحاله یي، په زړه کې به دې سکون یي، اطمینان به یي. لیکن نن زموږ لمنځونه نه دي. موږ ګوره پر هر شي محنت کوو چې ښه کپړې او بیا ښه کپړې، زما کور او بیا ښه کور، زما سواري او بیا ښه سواري، پر دې موږ محنت کوو که نه کوو. لیکن موږ ته کله دا فکر هم پیدا سوی دی چې زه لمونځګزاره سم او بیا زما ښه لمونځ د صحابه کرامو دا رقم لمونځونه ول چې په دا 2 رکعات یې د خپلې تمامې مسایل په الله پاک ومنل. هر ضرورت به په لمانځه باندې پوره کړ. په لمانځه کې قوت، په لمانځه کې طاقت، په دا لمانځه سره به د الله پاک سره رابطه وه. لیکن نن موږ پر هر شي محنت کوو، پر لمانځه باندې موږ ورته محنت نه دی کړی. موږ د لمانځه د زده کولو کوشش نه دی کړی چې موږ لمونځ زده کړو. موږ دا لمونځ چې کوو د یو رسم او د رواج، هغه مور و پلار چې کوم لمونځ راښوولی دی بس پر هغه باندې کفایت کړی دی. حالانکې لمونځ په انسان کې ډېره تبدیلي راولي. لمونځ چې سړی په صحیح معنا لمونځ کوي دا د انسان زندگی بدلی. اوس موږ لمونځونه یې زده کړو. پر علماء دیوبند دی الله پاک رحمتونه نازل کړي. اوس که تی وایې چې موږ په مدرسه کې خو نو نسو داخلېدلی، یا زه خو په سپینه ږیره اوس قاري صاحب ته نسم کښېنستلی. علماء دیوبند یو مدرسه قایم کړې ده د تبلیغ جماعت په نامه سره. په دا تبلیغ کې خو یې 40 شپې ولګو. په تبلیغ کې نور څه شي دي، خو دغه د الله حکم و انسان ته ور زده کوي. لمونځ زده کېږي، کلمه زده کېږي، اخلاق زده کېږي، د مور او د پلار قدر او احترام و انسان ته ورښیي. د دین هغه اهمیت د انسان په زړه کې کښېني. نو دا به کوو که بیا نه کوو. نن له موږ سره د لمانځه فکر نسته، اکثره خو ګسه بې لمانځي ده.
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په یو کتاب کې لیکي چې د یوه بېلمانځه نحوست پر 40 کورو باندې پرېوځي. د یوه بېلمانځ خپل کور څه کوې، بلکې د دغه بېلمانځه نحوست د ده د کوره څخه علاوه پر 40 نورو کورو باندې پرېوځي. اوس زموږ په کورو کې څو بېلمانځه ګرځي سهار تر 9 بجو بیدوي. دا ولې؟ په زړه کې د دین اهمیت نسته، د الله د حکم اهمیت نسته، د دکان اهمیت سته. د مور و پلار زوی دکان ته وختي راپورته کوي. د کاروبار اهمیت سته، د رسم او د رواج اهمیت سته، د لمانځه اهمیت نسته. اوس دا اهمیت څنګه پیدا کیږي؟ دا چې موږ خپل ماحول بدل کړو، دا خپل زامن په تبلیغ کې واستو، د علماو سره تعلق قایم کړو، دینداره ماحول ورته پیدا کړو. او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکي کم سړی چې لمونځ نه کوي دا باید دا دی چې دا د مسلمانانو په هدیره کې نشي دفن. څونه غټ جرم دی، تی پر دا خبره غور وکړي چې یو سړی لمونځ نه کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکي چې دا پکار دی د مسلمانانو په هدیره کې نشي دفن. نو موږ پکار دی د لمونځو والا ځانونه جوړ کړو. او لمونځ د خشوع لمونځ